علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وي او د صحت کلاوي کې به نغښتي وي. ګرانو ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې مونږ تاسو څنګه کولی شو چې د خپل هر موبایل فریم په خپل موبایل کې کنټینیو کړو، یعنې دا څنګه کېږي ټوله طریقه زه تاسو ته ښایم. په درناوي سره درته وایم که زمونږ چینل کې نوی یاست زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خواله فعال نشان زیپال باندې کلیک کړئ تر څو چې هره ویډیو مونږ اپلوډوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. نو هغو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دې لپاره تاسو یو پروګرام ته ضرورت لري چې مونږ ویډیو څوک په پیج باندې ګوري په ډسکرپشن کې لینک ورکړ د اسانۍ سره ډېر نوټ کوای شي او که څوک یوټیوب نه ګوري یوټیوب کې سر لیکل راغلی دی په اسانۍ سره یې راډور نوټ کوای شي. نو دې لپاره به تاسو دا پروګرام خلاص کړئ. کله مو چې دا خلاص کړو نو زه هم خلاصوم. نو بیا به دا اوپن کړئ، دا باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړئ دوستان دلته هواوی فون هر هلته مشهوره کمپنۍ چې څه هلته کمپنۍ وغواړئ په خپل موبایل کې کنټینیو کوای شئ. نو زه راځم تاسو ته ښایم زما فلحال ام بي ختم دی. نو ډاونلوډ به داسې ارسانه طریقه سره را ډاونلوډ کېږي. نو زه یو موبایل کې خوښوم چې کوم موبایل ما کې خوښ شو. نو دوستانو دا موبایل زه خوښوم. ګورئ دوستانو چې دا موبایل ما را ډاونلوډ کړی ده. نو زه دا تاسو ته ښیم چې څنګه کېږي. دا به اوپن کړئ. کله مو چې دا اوپن کړو دا باندې به کلیک وکړئ تر څو چې زموږ موبایل هریجا شي. نو دوستانو وګورئ چې زموږ موبایل ټول هریجا شي. نو بیا به دا کلیک کړئ. دلته به تاسو یو انځور ورته راغلی، یعنې که څه هلته انځور وي نو بیا به دا کاپي کړئ. نو کله مو چې کاپي کړو بیا به راشئ کې پروګرام ته. دوستانو کې پروګرام هر څوک پیژني. نو چې کله راغلی بیا به دا اوپن کړئ. کله مو چې په دا باندې به کلیک وکړئ نو راځئ چې یو انځور زه ورته راخلم. نو ما دا انځور ورته راواخیستو. نو ګورئ دوستانو چې زه به تاسو ته لږه چانتې ویډیو په جوړه کوم. نو چې کله مې تا راوخیستو بیا به دا اوپن کړئ، دا باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دا باندې کلیک وکړئ یوه ویډیو به ورته راواخلئ چې کومه ویډیو تاسو جوړوئ. نو زه راځم دا ویډیو ورته راخلم. زه یې لږه ویډیو دوستانو څخوم. نو وګورئ چې ما ویډیو څخه کړه، زه بیا فریم ورته راخلم. نو دوستانو کله چې ما دا فریم ورته راوستو وګورئ دوستانو چې ما دا فریم ورته راواخیستو. نو ګورئ دوستانو چې ما دا ویډیو په جوړه کړه. وګورئ دا ډېره خوندوره او زبردسته طریقه ده. دوستانو ګورئ چې دا ویډیو ما په جوړه کړه. وګورئ دوستانو دا ویډیو مو په جوړه کړه. نو دا وه زموږ ویډیو. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي د خپل دوستانو سره ضرور شیر کړئ او که لایک کړی مو در سره لایک کړئ تر څو چې هره ویډیو مونږ جوړوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. نو ښې شېبې